سلام وخت مو په خیر ستړي مشه څو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي د بیروت پیښې سخت خواشینی کړی یم. ولسمشر غني د یوې اعلامیې په خپرولو په بیروت کې د شوې چاودنې له امله د لبنان له حکومت او وګړو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. نوموړي په دغه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښې متاثرو د چاودنې له امله اوښتو مالي او ځاني زیانونو خفه کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د لبنان خلک وکړی شي دغه رامنځته شوی بحران او کړکېچ مدیریت کړي. د افغانستان د خلکو په استازیتوب له لبناني حکومت او وګړو سره د خپلې خواخوږۍ مراتب شریک کړي دي. پاکستان نوې نقشه جوړه کړې د هند تر ولکې لاندې کشمیر هم پکې دی. پاکستاني حکومت دغه هیواد نوې نقشه جوړه کړې او د کابینې له لوري هم تصویب شوې ده. په دې نقشه کې د هند تر واک لاندې کشمیر هم د پاکستان خبره بلل شوې ده. د یاد هیواد د لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دغه هیواد نوې ملي نقشه د کابینې له لوري تصویب شوې. پاکستان دا اقدام وروسته تر هغه کوي چې هند تیر کال په همدې ورځ د جموں کشمیر نیمه خپلواکي ختمه کړې وه. د پاکستان د اقدام د کشمیر خلکو ترڅنګ د هند او نورو هیوادونو له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سولې او یووالي ګډې جبهې له غړو سره لیدلي دي. د ملي مصالحې شورا د معلوماتو له مخې د یاد جبهې د رهبري شورا غړو سوله د افغانانو لومړنۍ او اساسي غوښتنه بللې او زیاته کړې ده چې دوی با عزت سولو ته د رسیدو برخه کې له ملي مصالحې عالی شورا سره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. وروستی خبر ده چې بشري حقوقو کمیسیون وایي د اختر ورځو کې 154 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې کوي چې د عرفې د ورځې په ګډون د اختر په ورځو کې د ناامنۍ اووه پیښې ترسره شوې دي چې 154 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.